مجالس درلوده. دلته موږ تاسې یو لیلیه لرو په نوي پوهنتون کې، د بلخ په نوي پوهنتون کې تقریبا 400 اتاقه دي او 1500 شاوخوا د لیلیې ظرفیت و. الحمدلله ډېر په یو ښه اساسي شکل باندې ځای و. خو د هغه ځای یو مشکل دا و چې د اوبو ترتیب یې نه و برابر. د هغه دپاره مو بودیجه ورته منظور کړه، 4.5 میلیونه افغانۍ راتللې چې دا به عاجل جوړېږي او د لیلیې افتتاح مو وکړه. بل تعمیر چې کار یې پر نیمایي باندې پاته و، د طب پوهنځی چې مهمه پوهنځی ده، په هغې کې مو وعده ورسره وکړه چې دا به هم عاجل سرته رسېږي انشاءالله. په دې کې به د مشرانو څخه غوښتنه وکړو. بل تعمیر چې ترکانو مخکې شروع کړی و د شریعت پوهنځی، هغه هم چې د باندې هم ډېر بې خونده ښکاري، د هغه د اعمار کوشش به هم پوره و. او نور ستاسې دا اوس هم فعلا د زرو کسانو په تعداد کې زموږ ستاسې د افغانستان محصلین په خارج کې په درسو باندې مصروف دي. د سلو په شاوخوا کې استادان مصروف دي. د استادانو ظرفیت زموږ سره کم دی، دومره وس نه لرو چې اوس نور هم واسطه ځکه دلته عاجله اړتیا د ضرورت دی. نو موږ به دا د برسونو کوشش هم پوره درته وکړو او د استادانو د ارتقا د ظرفیت کوشش به هم درته وکړو. او کوشش مو دا دی لابراتوارونه چې ستاسې مهمه اړتیا ده، پر دې باندې اوس هم ډېر مصارف شوي دي. پر دې باندې او کوشش مو دا دی لابراتوارونه چې ستاسې مهمه اړتیا ده، پر دې باندې اوس هم ډېر مصارف شوي دي. پر دې باندې کار روان دی. په نصاب کې ډېرې پیسې مصرف شوي دي. کوشش به کوو چې د نصاب اصلاحات راسي. او یو ډېر د افغانستان د ترقۍ دپاره یو مهم ځای دا دی چې مخکې دلته موږ امریکایي پوهنتون په نامه په کابل کې درلودی، پر هغه باندې د افغان نړیوال پوهنتون نوم ایښول شوی. په دې کې به داسې استادان تربیه کېږي چې د دکتورا په کچه باندې به وي. او انشاءالله موږ به افغانستان به د دې څه بې حاجته کېږي چې بیا موږ نورو ملکو ته زارۍ کوو. پخپله به په خپل ملک کې دغسې بچیان تربیه کېږي. الحمدلله موږ په پوهنتونونو کې داسې اساتذه لرو، مشران استادان چې هغه کولی شي چې په دې کې موږ ته د دکتورا په سطح باندې شاګردان وروزي او افغانستان د دغه څخه د دې حاجت څخه غني کړي. نو موږ به انشاءالله ستاسې په ټولو چارو کې پوره متوجه یو. هره ستونزه و هره خبره چې وي دا زموږ د پوهنتون رئیس هم به ستاسې سره هغه ستونزه حلوي او الله دې نه کوي که څه مشکل و او ستاسې حقوق ضایع کېدله، زموږ دروازه ستاسې پر مخ باندې خلاصه ده. الله رب العالمین دې ستاسې غم نه راکوي، ستاسې د پیروزۍ او کامیابۍ او سوکالۍ په هیله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. منم مسؤولینو څخه خواست دا دی چې موږ تاسو ټول یو تاسو زموږ څخه نه یاست بیل، موږ ستاسو څخه نه یو بیل، تاسو جدا خلک موږ نه بولو. موږ غواړو چې په دې نظام کې محصل د پوهنتون او د مکتب شاګرد، د مدرسې شاګرد، د اکاډمۍ شاګرد، دا ټول په یوه تربیه باندې تربیه شي. دا ټول باید سره وروڼه ووسېږي. دا ټول باید یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي. نو موږ ټول مسؤلین مجاهدین محصلینو ستاسو په خدمت کې یو. شپه ورځ ستاسو ته د خدمت د تعلیم او تعلم دپاره زمینه برابروو. کوشش کوو چې ستاسو ټول مشکلات حل کوو. او بل شی محترمو، زما سره یوه خبره دا ده چې موږ تاسو باید د خپلو عمراو اطاعت وکړو، ځکه که مو د عمراو اطاعت وکړئ د دنیا او د آخرت د کامیابۍ سره به مخ یو. او که خدای نخواسته د عمراو په اطاعت کې کمزوري رالو، د عمراو اطاعت مو نه وکړئ، بیا به د دنیا او د آخرت ناکامي راته متوجه یې. ځکه خدای پاک جل جلاله فرمایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. الله ټولو مؤمنانو ته خطاب کوي، ای مؤمنانو تاسو د الله جل جلاله اطاعت وکړئ، د الله د رسول اطاعت وکړئ او د خپل اولی الامر او خپلو عمراو اطاعت وکړئ. د عمراو په اطاعت کې د الله جل جلاله اطاعت راځي او د الله د رسول اطاعت راځي. ځکه علیه صلات السلام مبارک فرمایي وایي چا چې د خپل امیر اطاعت وکړي دا په حقیقت کې زما اطاعت دی، او چا چې زما اطاعت وکړي دا په اصلي حقیقت کې د الله جل جلاله اطاعت دی، او چا چې د الله اطاعت وکړي د الله احکام. در قدم نخست ما برای تداوم هرچی بیشتر برنامه‌های تحصیلی به امید و انگیزه‌های کافی نیاز داریم
و این مهم فقط میتواند با برنامه‌های حساب شده و توجه هرچی بیشتری مسئولان و مقامات محترم شما به دست آید. دوم، فراهمسازی زمینه‌های تحصیلات بیشتر و عالی‌تر است که با راه اندازی بورسیه‌ها و دیگر فرصت‌های تحصیلی می شود با آن نایل گردید. مسئله سوم، نیاز مبرم ما توسعه کتابخانه‌های مجهز و تخصصی است. چهارم، اعمار ساختمان‌ها برای پانزه‌هایی که تعمیر ندارند. مورد پنجم، فراهمسازی زمینه‌های کار برای فارغ التحصیلانند که هم دولت ما نیازمند انسان‌های متخصص است و هم انسان‌های متخصص در جامعه ما زیاد برای یک کشور آباد و شکوهمند لازم است تا کار به اهل کار سپرده شود. پس بینند دوستای عزیز، و آنچه که باید ما بگویم که اعلان همکاری همانا با مقامات امارت اسلامی افغانستان است. من به نمایندگی همه محصلین ولایت بلخ این را اعلان می دارم که ما همکار هستیم با امارت اسلامی افغانستان. هستیم بچه‌یان؟ دستاتون بلند کنیم. همه ما تعهد می سپاریم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. ما اوامرمان را از بزرگایمان اطاعت میکنیم. وزیر محترم تحصیلات عالی، پهنتون بلخ با تلاش مسئولین این پهنتون، استادان دلسوز این پهنتون همواره گام‌های در راستای خدمتگزاری و رشد کیفیت تحصیلی و کاری داشته است. این بسنده نیست. ما به حمایت‌های بی‌دریغ و همه‌جانبه شما نیاز داریم. ما می‌خواهیم کاروان علم و آگاهی در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر رونق داشته و با رفع مشکلات موجود به عصر اطلاعی از آگاهی و علم قدم بگذاریم. حضار گرامی، ما متعهد به این خاک و وطن هستیم. خدمت به مردم خود را از افتخارات زندگی خود می‌دانیم و هر ذره از خدمتگزاری را با خط زرین در خاطرات ذهن خویش ثبت می‌کنیم. ما رسالت خود را بر این می‌دانیم که افغانستان جای بهتر از هر زمان دیگر برای زندگی همه افغان‌ها تبدیل شود. گام‌هایی که در روشن نگه داشتن مشعل علم و دانش برمی‌داریم متعهدانه، استوار و صادقانه است و باورمندیم که انسان با نیت پاک و تلاش‌های صادقانه می‌تواند به اوج موفقیت دست یابد. به قول شاعر، انسان به زمین آمد این حادثه رویا نیست، اوج است، ارج است، هرگز معما نیست. سفر شما ما را بیشتر از بیش ترغیب در راه خدمتگزاری کرده است. شما با مسئولین پهنتون آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق